کم والدین مور او پلار چې په خپله لور رشته چا سره کوي نو لومبې ورته دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ اول خو په خپل کورنۍ کې داسې خلک وګورئ چې صحیح خلک ستاسو مطابق او جنګ شور والا نشایان یا چرس پوډرو کار کوي داسې غلطې داندې کوي نو داسې خلکو کې لوریانې مه ورکوئ مهرباني وکړئ ما داسې ډېرې واقعګانې وکتې او اورم د یو بل نه نو اکثر لوریانې خلک ورکي څه وخت بس هلکه پېژنې به نه ده چېرته د کوی برمول نه به راشي او څه چل دی هلکه د پلانکي ته م لور ورکړه چې انده دپاره کوشش وکړئ چې ستاسو خاص پې یقین راشي اول ښه پهچان وکړئ د هغه ځای ځایګه وګورئ او بیا ورسره پوره معلومات وکړئ او بیا هم چې لور خور ورکوئ نو داسې نه زما خو زه یم چې دا تاسو ته سوال دی چې مهرباني وکړئ چې ورکوئ نو بیا ته ښه خامخا مکمل لیکل نه لیکل نو څه مطلب نشته ولې چې دې نه بیا په جګړه نه شي نغدې ته والې او ځان د کېدی جینۍ په نوم که سبا دا جینۍ راشړي نو کم از کم هغه نغدې به د دې بینک کې پرتي نو دې ته به څه مسله نه ولې ما داسې ډېرې واقعګانې وکتې نو مهرباني وکړئ او که نه داسې نه کوئ او داسې بس وایي چې دا لوریانې ورکو نو به دې نه یې دغلته سیند ته غورځوئ نو بس بېغمه یې وروسته غم مه وني او که نه داسې خلکو ته یې ورکړئ نو عمر ته به تاسو لور مه به هم پریشانئ په جاړي به او تاسو به هم په تکلیفونو او پریشانو کې پراته السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم نن را سره په څنګ کې د مصري باندې یو ډېر زبردست انسان لطیف خان استاد موجود دی د ده په زړه باندې څه ګیلې دي او خپلو مینهوالو دپاره څه پیغامات دی راوړي دي نو راځئ چې دا ترېنه واورو زما لطیف خان نوم دی او حسنخیل افریدی یم او خاص په حسنخیلو محله کې اوسم دا ما یو 15 پروګرامونه جعفر شاه درویش صاحب سره کړي یو د نعتونو او 4 مې د رباعیانو او د غزلو کړي دي نن موږ د شاعرۍ متعلق بحث نه کوو شاعرۍ باندې نن څه پروګرام زموږ خاص نشته په غزل رباعیانو خو دا یو څو میسجونه زه د مینهوالو ته کتونکو ته دا ګوته کومه چې مهرباني وکړئ دا زه چې کوم خبرې تاسو ته وکړم نو په دې باندې پوري په طور عمل وکړئ او دا پروګرامونه خامخا دا چې کوم زه ته یم چې دې نه منه ده نو دې نه ځان منې کړئ زه لومبې تاسو په خدمت کې یو خبره کومه چې مهرباني وکړئ لکه زمونږ زیات کر زنانه پیغلې او داسې پکې وادي کړي وي چې د دمګرو ته ډېر زیات کرځي دا دمګرو والا ده هغه دمګرو ته چې کوم ای دا په دغه جوړو کړی دی روزګار یې شروع کړی دی څه کوي لار به شي زرګونه روپۍ به دنه والي چاته به وایي تا باندې پیریان دي چاته به وایي تا باندې داسې کړی دی چاته به وایي تا ما نښته منلي ده ارې نه ورکړي د الله خاطر وکړئ مهرباني وکړئ غیب علم صرف الله ته دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی هستي و هغه ته نشته نو ته ماته دا وایې چې هغه ته نشته نو دې دا کم کوجاړي چې دی وایي چې ما ته د پیریانو اجازه ده او پیریان داسې کوم او پیریان په کوزه کې بندوم مهرباني وکړئ داسې خلکو ته مه او هغه دمګري ته که مثلا لاړ شئ چې تاسو ته وایي چې مه راکوه او که خامخا وایي چې ځه نو 40-50 روپۍ ورکړئ نو هغه خیر دی خو چې دا زرګونه دي چاته وایي تا ته تعویض کومه تا ته وایي چاته وایي تا ته دا کار کومه نو مهرباني وکړئ د ځان ته ولې نه کوي خو هغه دا روزګار شروع کړی دی نو دا زموږ په دې معاشره کې ډېر بې انتها ظلم شروع دی او بې انتها داسې خلک راوتي دي کاګانه چې مهرباني وکړئ دې خلکو نه ګریز وکړئ او زیات کر زه دې پیغلو جنکو ته خویاندو میاندو ته یم چې تاسو خو بیخي مه ځئ داسې خلکو ته دا ټول فضول دي ذاته ځکه یم چې ما په خپله یو شی مې لیدلي نه نو زه په هغې ابجکشن نه کوم خو ما په خپله یو دمګري سره یو 2 میاشتې ډیوټي کړې ده نو ټول لړل تپل دي دروغ دي که نه زه خلک وایي لکه پیریان او زه ورته بار بار وایم چې پیریان چاته څه نه وایي د انسان نه ځان ساتئ انسان ته نقصان رسوي پیرې چاته هم څه نه وایي که پیرې وي نو زه ته مخامخ خبره کوم ما د زړې مینې په جنازګاه کې 2 میاشتې ډیوټي د شپې کړې ده او د زړې مینې ټول خلک ګواه دي زما لطیف خان نامه او مال ته 2 میاشتې ډیوټي د شپې کړي نو که پیریان یې وجلې یا ما په پیر سبق په پول کې د شپې ډیوټي کړې ده چا ځنګل او یو په لسینو بل په ځنګل او په یې کې ما ډیوټي کړې ده نو د الله په فضل سره د ما ویښتم نه دی ازار شوی نو پیریان چاته څه نه وایي مهرباني وکړئ په دې خلکو یقین مه ساتئ او په الله ساتئ د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو ساتئ نو کامیاب به نو مهرباني وکړئ زه داسې بار بار تاسو ته وایم چې د دې خلکو نه ګریز وکړئ او کني دا جان به هم خرابي او هغه جان مخ بالکل خوار دی ځکه چې تاسو په الله یقین نه ساتئ او په دمګرو دروغجنو یقین ساتئ مهرباني وکړئ بل ورونو دا خبره ته کوم چې زیات خلک زمونږ ګرځي څوک د مدرسې په نوم چانده غونډوي څوک د جومات په نوم نو زه دا خلکو ته خواست کوم چې مهرباني وکړئ دې خلکو ته مه ورکوئ چاندې ستاسو په محله کې جومات شته په خپل جومات کې بکسه کې راشه واچوه په چا مخ انسان نشته هغه بکسه پرته یې وړوکې صندوق کې ور واچو نو دا تا غټه قرباني وکړه او د خپل جومات خیال دې وساتلو
نو په خپل مالت کې به جمعات وي مدرسه به یې ته منور کې او تیر غړې به کېږي را بشي الکه دلته بس راغلی د کلابت نمبر شي د ابل مې کته د رستم سودم نه راغلی دی جمعات کې مولید نو ته ماته دلته جمعاتونه نشته دلته مدرسې نشته چې مدرسې دغه پیسې کنټرول او زموږ د کمکل خلک خو دا زیات خلکو اثر آرامي دي په غلطو طریقو ګټلې دي نه ورکوي ما خو په ژوند کې داسې خلکو ته نه ورکوم اوس مې نشته چې 19 روپۍ ورکوم د جمعې پر خپل جومات کې چې کوم جومات کې مونځ کوم که په کابل کې جومات کې مونځ کوم هلته یې ورکوم خو چې مونځ کوم هلته وینم چې دا دلته پرته ده یا چانده غونډۍ نو مهرباني وکړئ د دې خلکو نه ځان وساتئ داسې خلکو ته چاندې مه ورکوئ دا خپل خیرات مه خرابوئ د الله او د رسول خاطر وکړئ زه ته صحیح خبره کوم زما دې کې تاوان نشته دا ټول نقصان هم ستاسو دی پیدا هم ستاسو ده نو مهرباني وکړئ د داسې خلکو نه ځان وساتئ باقي بله خبره ده زه خاص کر ډاکټرانو صاحبانو ته خواست کوم چې ټیک ته تاسو خرچې کړي دي پیسې مې لګولي دي او بیماران درشي نو زما دا سوال دی ټیک ته څوک به په خپل قابلیت باندې ډاکټران شي وي او څوک به په رشوت ځکه چې په پاکستان کې دا شی ډېر چلیږي نو زیات کر په رشوت هم پکې ډاکټران شي وي خو په هر حال خرچې مې کړي دي نو مهرباني وکړئ په یو ورځ دا خرچې مه راسر کوئ تاسو ته چې بیمار درشي نو تاسو ته لکه زما غوندې زه خپله په یو سکول کې په 15,000 تنخواه نوکر یم زما پې وړم نه کېږي چې زه اوس ډاکټر ته ورشم نو ما نه هغه 10-12 زره غواړي د کوم نه ډاکې ورته وکړم نو مهرباني وکړئ زه ډاکټرانو صاحبانو ته خواست کوم چې مهرباني وکړئ د الله خاطر وکړئ او د خپلې پیسې په یو ورځ مه راسر کوئ په واره واره بار څه وشي چې ژوند وي خو تاسو دې غریبانانو ته چې کم درشي نو دوی ته د بیمار په نظر ګورئ د ګاهک په نظر مه ګورئ د بیمار په نظر ورته ګورئ نو مهرباني وکړئ نو دا جان مه به م خي او هغه جان کې به م ټکرې نه خورئ کنی ټیک د دلته پیسې پیدا کړئ خو هلته به ځای نشته هلته به بیا مختورن یې مهرباني وکړئ د دې خلکو نه ګریز وکړئ داسې زیاتې مه کوئ اورئ نو زه تاسو ته ډېر منت کوم مهرباني وي چې بیا آینده دپاره زه تاسو ته دا خبرې کوم نو په دې باندې غور وکړئ او که چا نه اورېدلي کوشش وکړئ یو بل ته یې ورسوئ دا خبرې ضروري خبرې دي ښه دویمه خبره بله دا ده چې کوم زمونږ د کپنو رونه دي د چا کپنې دي د دویانو نو تاسو مهرباني وکړئ چې په یو بوتل باندې 100 روپۍ خرچه راشي نو په هغې باندې 80 ملي کې په هغې باندې 90 ملي کې غریبانان خلک ته زیات غریبانان خو زیات بیماران خو په غریبانانو کې زیات دي چې ځکه جایي پریشانۍ تکلیفونه نو اکثر په بس کله بلډ پریشر او کله شوګر او کله څه مسله او کله څه نو مهرباني وکړئ چې تاسو مثلا په یو بوتل باندې 100 روپۍ خرچه راشي نو 10 پې ولیکئ خو 80 پې ولیکئ نو غریبانانو ته به سهولتي او الله پاک په دې حلاله مزدورۍ کې تاسو ته ډېر زیات برکت واچوي نو زه تاسو ته بار بار خواست کوم زما دا یو څو خبرې دي نو زه په دې باندې تاسو ته بار بار خواست کوم چې مهرباني وکړئ او دې خلکو ته دا شی مه کوئ خلکو نه ازار مالې ولې تاسو به یو ځل زما هم یو ورځ پناه ده دې دنیا نه به ځم او تاسو به هم ځئ جمدې څوک نشي پاتې کېدی ځکه چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف د دنیا نه وړی دی نو یو هستي نشته چې پاتې به شي نو زمونږ به الله ته یو ځل پیشي کېږي هلته به مخامخ کېږو نو مهرباني وکړئ او د دې خلکو نه ګریز د دې غلطو کاتو نه ګریز وکړئ ښه باقي زه د یوې جن خبره کوم زما خپله هم زوی تلی یو ګنکپ دغلته چاته د یو کوړي کې اوسي د مردان او د لیبرېری سره نو هغه به خلک بوتلو او د ورته ویزټ نو ویزټ ویزه خو هغه خوا ته ورشه نو خپل هم تا ته ایجنسۍ نه ویزټ لګولی شي پیسې ورکړه نو په ویزټ به دا خلک بوتلې دي او هغسې هلته بیا کارونه نشته نو زه داسې خلکو ته هم خواست کوم چې د ایجنټانو نه هم ځان ساتئ تاسو پوره معلومات کوئ هغوی نه لیکلی او په عدالت کې دې لیکلی ځکه چې دې خلکو باندې اعتبار نه پکار بیا به سفر مشتو ګریوانې جګړې به کوئ نو ایجنټانو ته هم خواست کوم چې مهرباني وکړئ ایجنټانو داسې کارونه مه کوئ چې تاسو سره پې وروسته بیا د مرګ دغه راځي چې یو بل ته ګریوان ته لاس کوئ او یو بل ته پې ټوپکې رالی نو مهرباني وکړئ تاسو ټیک ته پیسو په مخه اخیستي یې اورې خو کوشش وکړئ دا د غلط کارونه مه کوئ د دې نه توبه وکړئ ښه نو بس ما دا څو خبرې وکړي زه تاسو نه اجازت غواړم مهرباني وي خو دا لپاره په دې ټول ما چې کومې خبرې وکړې په دې باندې مهرباني وکړئ او ټول خلک په دې باندې خامخا خبر وکړئ او داسې څیزونو نه منې شئ والسلام ښه ملګرو تاسو د استاد جي دغه پیغامونه واورېدل امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي په دې سره موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان